د مشال ډیجیټل قدمونو کتونکو ستړي مشئ شاهنواز ترکزی او نن د مشال په مرکه کې زموږ سره د باجوړ ضلعې نه د عوامي نیشنل ګوند په ټکټ باندې خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ته رسېدلی او د دې ځای غړی د دې اسمبلۍ غړی نثار باز میلمه دی. سرباز صاحب تاسو ته ستړي مشئ وایي. مهرباني. سرباز صاحب اولنۍ پوښتنه درنه دا وکړمه په باجوړ کې د امنیت وضع څنګه چې د انتخاباتو نه وړاندې هم تاسو او ستاسو په شمول نورو ټولو سیاسي ګوندونو به یو چغه وهله چې یار دلته د امنیت وضع ډېره خرابه ده، نو بیا خو وروسته هغه عسکري اپریشن هم وشو، ستاسو په حلقه کې هم وشو، د هغې تر څنګ داسې د ماموندو په نورو غاړو کې هم وشو. د امنیت وضع ته تاسو اوس په څه نظر باندې ګورئ، څنګه ده او څه داسې یو خواله پکې راغلی ستاسو په نظر د عملیاتو وروسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسې او ستاسې ټول ټیم ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې باجوړ نه واخله وزیرستان پورې چې کوم حالات دي دا څه د پرون نه شروع دي، او تقریبا 25 کاله وشو چې یو حالات په مونږ باندې چې کوم دی مسلط کړی شوي دي، او په دې کې اپ ډاون راځي، کله حالات لږ نارمل شي، کله بیا چې کوم دی پکې شدت راشي. خو امن چې څه ته وایي نو هغه څیز لا چې کوم دی په قبایلي اضلاع کې یا په باجوړ کې نشته دی. تر څو پورې د اپریشنو خبره ده نو اپریشن خو لوی وړې اپریشن چې کوم دی د ریاست لخوا وشولې، تقریبا 30 لوی اپریشن شوي، میګا اپریشن شوي دي، او په زرګونو چې کوم دی وړې اپریشن شوي دي. خو د اپریشنو په نتیجه کې چې کومه دی هلته د امنیت وضع تر دې دمه پورې برابره شوې نه ده. نن هم د ترهګرۍ پیښې کېږي، او اوس خو پکې چې کوم دی تقریبا د کال نیم یو نوې دغه جدید ټیکنالوجي راله، کوارډ کاپټر حملې کېږي، ډراون حملې کېږي، او په هغه کې چې کوم دی ولسي خلک هم په نښه کېږي، پولیس حلکار هم په نښه کېږي، او کوم چې قومي مشران دي د هغو په کورونو باندې چې کوم دی هم حملې کېږي. ایون دا چې منتخب غړي هم محفوظ نه دي. تېرو ورځو کې چې کوم دی د باجوړ نه د تحریک انصاف ممبر دی انورزیب خان، د هغه په کور باندې کوارډ کاپټر حمله وشوله. بیا څو ورځې وړاندې ولی ملک د کمر سر یو ډېر درنه کورنۍ د یو دروند خاندان دی، دا هم د باجوړ کمر سر د باجوړ مامون، نو د هغې په کور باندې چې کوم دی کوارډ کاپټر حمله وشوله. نو هغه د حملو تسلسل خو هغه شان روان دی، هدفي وژنې هم کېږي، داسې چې کوم دی ځای په ځای باندې ترهګري بریدونه هم کېږي. نو امن چې موږ څه ته وایو یا امن په دنیا کې چې کوم یو تصور دی نو هغه دا دی چې هلته هیڅ قسمه په ولس کې ير او خوف نه وي، هغوی په ازادانه ډول باندې خپل حرکت کولی شي، خپل روزګار کولی شي، او یو آزاد ژوند تېرولی شي. لکه زه که مثال ورکوم نو په دې ریاست کې هم د مثال په توګه باندې موږ به پنجاب وړاندې کړو چې امن دې ته ویلی کېږي لکه څنګه چې په لاهور کې امن دی، چې هلته خپل خلک روزګار کوي، نو ورسره ترهګرۍ پیښې څه غم او فکر شته دی، د داسې قسمه واقعات هلته پیدا کېږي. نو د هغې دپاره چې کوم دی ټول ولسي خلک هم چې کوم دی جدوجهد کوي، سیاسي ګوندونه هم جدوجهد کوي، او د یو منتخب غړي په حیث باندې هغه وخت هم موږ غږ پورته کوو، نن هم د هغې دپاره غږ پورته کوو. اوس د بدامنۍ مخنیوی چې کوم دی کول او ولس ته امن برابرول دا خو د ریاست ذمهواري ده. صوبایي حکومت دی، وفاقي حکومت دی، ریاستي ادارې دي، نو دا د هغو پر جوړېږي چې ولس ته امن ورکړي. دا یو بیل سوال دی، په هغې ځان له په ګنټو بحث کیدی شي چې بدامني جوړه ولې ده او بدامني به ختمیږي څنګه، په هغې ځان له اوږد بحث کیدی شي. ریاستي ادارو خو هغه ځای کې که باجوړ کې وکتل شي امنیتي ځواکونو هم عسکري عملیات هم کړي وو، هغې ویلي چې یاره په هغه علاقو کې چې په کوم ځای کې وسلوال ګنې وو نو هغه د هغه علاقو نه لاړ دی یا شاید نشته دی پکې اوس. نو عسکري ادارې خو چې کوم دی وایي چې موږ عملیات وکړل او عملیات دی کوي، د روزانه په بنیاد هم لګوي. او ما چې څنګه ذکر وکړو چې دیو 30 میګا اپریشن وکړي او په زرګونې وړې اپریشن وکړي، خو تر دې دمه ولس ته امن ورنه کړلو، د امن وضع چې کوم دی ولس ته برابره نه کړلی شوله. د هغې وجوهات دي. یو خو دا ده چې تر څو پورې موږ دا خبره کوو چې زموږ خارجه پالیسي دا ازاده شوي نه او بیا د افغانستان سره چې زموږ ډیورنډ په کرښه باندې نږدې ګاونډي هیواد دی، د هغې سره چې کوم دی تعلقات برابر کړی شوي نه او د هغې په داخلي چارو کې مداخلت پرېښودلی شوی نه، تر د هغې پورې چې کوم دی امن نشي راتللی. د
دا نن چې په کابل باندې کم خلک واکمن دي نو د دې خلکو د راوستل دپاره زموږ ریاست خپل یو کردار لوبولی دی او دا څه پټ پناه خبره نه ده چې دوی د دغه خلکو په شا باندې ولاړ او مرستې ورسره کولې، تعاون یې ورسره کاوه او په مختلف نومونو باندې چې کومه دی دا نومونه د دوی بدلیږي. لاول مجاهد و، بیا چې کوم دی طالب شلو، بیا بل شو نن د امارت په نوم باندې په افغانستان کې دولت جوړ دی. نو خو نن د دوی د هغې سره چې کوم دی تعلقات پیچیده دي او د هغې په وجه باندې چې کوم دی دی دا دعوه کوي چې زموږ سره تعلقات پیچیده شولو او د هغه نه چې کوم دی دلته واقعات کیږي نو دا خبرې به ورسره د مخکې نه سپینې کړې وې چې د هغه نه دا واقعات کیږي نو دا خلک خو تاسې روزولی او تاسو راوستی او کله چې رال نو تاسې پې جشنونه هم کول نو بیا ولې چې کومه دی چې ستاسو دومره ډیپ انډرسټینډینګ دی د 4 لسیزو راهیسې تعلقات هم دي دا دراړ پکې څنګه پیدا شولو. خو دې مطلب دا دی چې دا صرف هغه د ولس په سترو کې خاورې ارتل دي او شګې ارتل دي. زموږ د ریاست پالیسي چې کوم دی داسې ښکاري چې دا په بدامنۍ باندې ولاړه ده، یعنې د دې جنګ نه، د دې بدامنۍ نه، د دې حالاتو نه چې کوم دی دوی خپل یو اقتصاد او معیشت جوړ کړی دی. خو واسطه کو کتل چې بیا نو د پاکستان ځواکونو یا د پاکستان حکومت بیا افغانستان چې کومل ته واکمن طالبان حکومت ته هغې ته وینا هم کړې ده، ورنه غوښتنې هم کړې دي چې په دغه ځای کې کوم وسلوال دي نو د هغې ضد یا تاسو کاروایي کوئ یا بیا چې کله هغې نه کوي نو پاکستان هم بریدونه کړي په هغې باندې نو که بیا یو ځای نه مداخلت کیږي نو دا د هغه ذمهواري نه جوړېږي چې ګینې یاره هغه خپل علاقې نه د بل ځای په ځمکه باندې داسې ګزارونه په خپله بند کړي. ځکه چې که موږ وګورو ستاسو په خپله حلقه کې هم باجوړ کېون نو چارمن کې کتل یا ماموندو کې کتل دي دا غاړې چې کوم ډزونه وشي مخامخ خلک پکې ځورول کېږي. خو بیا هم که دغه ډزې کېږي نو د هغې په شا باندې هم دا دی چې شاید څنګه چې پاکستان حکومت وایي هغوی ته چېرې تاسو دا وسلوال منع کوئ که تاسو یې نه منع کوئ نو بیا پر دې ځای نه په هغې باندې خامخا مداخلت تر څو پورې دغه حملو ذکر که تاسو کوئ چې د دې سیډ نه هم چې کوم دی په هغو باندې فایر کېږي هغې دې سیډ ته فایر کوي وړندې ګولې راځي نو پاکې خو دا مولس نقصان کېږي هغو ته زیان رسېږي او دواړه غاړو ته یوازې دا نه چې د ډیورنډ د کرښې دې خوا چې کوم دی بېګناه خلک ووژل شو د ډیورنډ د کرښې اخوا هم چې کوم دی بېګناه خلک ووژل شو. دا جګړه دا کرکه دا نفرت د اولسونو ترمنځ نه دی دا د ریاستونو ترمنځ دی. اولسونه خو چې کوم دی د یو بل سره تعلقات غواړي، تګ راتګ غواړي، تجارت غواړي، رورولي غواړي او یوه خاوره یوه خټه او یو وجود خلک دی. خو له بده مرغه د ریاستونو پالیسۍ چې کوم دی د هغې په وجه باندې دا کرکه او نفرت انتها ته رسېدلی دی. بله خبره دا ده چې ما څنګه ذکر وکړلو چې دا چې کوم په افغانستان کې نن واکمن ناست دي نو دا خو د پاکستان د ریاست په مرسته باندې رال او کېناستل واکمن شولو. نو چې دوی ورسره 4 لسیزو راهیسې چې کوم دی تعلقات وو په یو ځای باندې چې کوم دی جګړې او پراکسي جګړې او پروګرامونه ترتیب کول نو نن ولې دا تعلقات دې حتی ورسېدل چې خراب شولو چې د هغه ځای چې کوم دی حملې کېږي دې سیډ نه هم حملې کېږي او عام ولس ته پکې زیان رسېږي. دا خو د پاکستان چې کوم پالیسي ساز دي هغه پالیسۍ نه چې کوم دی موږ چغې وهو چې دغه پالیسۍ ناکامې شوي دي او دا د ولس په ګټه نه تمامېږي د ولس په تاوان تمامېږي. باید دا وخت رالی چې په دغه پالیسو باندې نظرثاني وکړلی شي او عوامي نمایندګان جمهوري قوتونه د هغې سربراهان مشران د هغې په سلا مشوره د چې کومه دی د دې ریاست داخله او خارجه پالیسي ترتیب کړلی شي او چې کوم دا نوي حالات پیدا شو په دې ریجن کې په دې ګلوب کې په دې دنیا کې په نړۍ کې د هغه حالاتو مطابق چې کومه دی پاکستان دا وخت ډېرو چیلنجونو سره مخ دی. یو طرف ته که تاسې وګورئ نو ښکاري خو داسې پولیټیکل انسټیبیلیټي هم ده، معاشي بدحالي هم ده. نو په داسې صورتحال کې ته اله بار ډېر ښه رول پلی کولی شي چې ستا داخلي حالات چې کومه دی دا سټیبلي، ستا داخلي حالات چې کوم سیاسي حالات دي هغه نارملي او په دې کې لازمه ده چې ته یو جمهوري دولت ځان ګڼې او دا یو جمهوري ریاست دی د پاکستان د دستور تر مخه نو بیا به واک هم چې کومه دی د جمهوري ادارو سره ورسره وي. نو تر څو پورې جمهوري ادارې ازادي شوي نه وي، واکمني شوي نه وي، په آیین عمل درآمد نه شوی، زما نه دی خیال چې زمونږ کومه خارجه پالیسي ده په هغه کې به څه بدلون راشي. نو دې ریاست چې کوم مقتدر قوتونه دي هغه واک ټول په لاس کې اخیستلی دی. هغه واک چې کوم دی د جمهوري قوتونو ته پرېږدي نه، جمهوري چې کوم ادارې دي هغو ته یې پرېږدي نه او تر څو پورې د جمهوري ادارو انپوټ پکې نه شامل نو په دې وطن کې چې کوم دی
داسې زر بدلون نشي راتلی. بله خبره زه کومه شهنواز خان یوازې دا نه، دلته چې کوم دی د عالمي قوتونو هم مفادات دي، هغه به مونږ په نظر کې ساتو. دلته ستا په ګاونډ کې چین دی، د هغه هم دلته مفادات دي. په افغانستان کې د امریکې او د روس هم مفادات دي، ایون د ایران هم مفادات دي. نو دا ټول به په نظر کې ساتي چې آیا دلته په دې منطقه کې دي څه شی چې په هغه کې چې کوم دی دا دومره لوی ښکرور قوتونه چې کوم دی دا ښکیل دي دا پکې نښتي دي. له بده مرغه زموږ وطن چې کوم دی دا د سرو زرو مرغۍ ده، دلته چې کوم دی معدني وسایل دي او هغه دومره شتمنه خاوره خدای راکړې ده چې هغه خپله شتمني زموږ دپاره چې کوم دی اور ګرځېدلی دی. دا د ډیورنډ د کرښې چې کومې لارې دي دا چې کوم دی دې ته موږ د لارو مور ویلی شو. دا د سنټرل ایشیا او ساوت ایشیا دواړو ترمنځ چې کومه دی دا بالکل ګیټ وی ده. نو دې ته چې کوم دی هم چین خواهش دی او هم د امریکې خواهش دی چې دا زما په کنټرول کې. نو په داسې صورتحال کې چې کوم دی پاکستان چې هغه د چین سره هم یارانه ده او د امریکې سره هم یارانه ده، دی به مخکې څنګه سروایول کوي؟ دا ډېر بنیادي سوال دی. بنیادي ستاسو نه مننه کوم، خو دغه اوس په راشو د باجوړ ضلع په داسې په ترقیاتي کارونو باندې باجوړ ضلع کې غالبا د اوسه پورې کومه د یونیورسټۍ داسې یو څانګه نشته دی. ویل شوي چې هلته به یونیورسټۍ هم راځي په تېرو وختونو کې، میډیکل کالج دپاره هم داسې یو څه کاله وړاندې ویل شوي که په هغې داسې یو کم کار روان وي ستاسو په نظر کې هم وي او یا نور یو بیا داسې چې د باجوړ ضلع که موږ وګورو نو هغه په دې پخوانۍ فاټه کې تر ټولو زیات آبادي لرونکې ضلع ده، خو کالجونه او اسکولونه که دا پکې وکتل شي نو ستاسو به په هغې باندې نظر وي دا پکې کم نه دي؟ څنګه چې تاسو ذکر وکړو د باجوړ آبادي دا وخت اتلس لکو ته رسېدلې ده. دا د باجوړ داخلي آبادي 13 سرشمېرنه چې دی وکړله نو په هغه سرشمېرنه باندې خو چې کومه دی د ټولو سیاسي پارټو د ټولو قومونو اعتراضات راغله او ټولو ریجیکټ کړله. خو چې کوم دلته پولیو کمپین کیږي د پولیو د ریکارډ مطابق باجوړ سرشمېرنه چې کوم دی د 18 لکه ته آبادي رسېدلې ده. دویمه خبره دا ده چې دومره لوی آبادۍ دپاره څنګه تاسو ذکر وکړو چې یونیورسټي منظور شوې ده، میډیکل کالج منظور شوی دی، دا تش په کاغذونو کې دي. په عملي ډول باندې چې کوم دی نه د هغې دپاره ایلوکیشن تللی شوی دی، نو ته بجټ ایښودلی شوی دی، نه په هغې باندې کار شروع کړی شوی دی. نو موږ دا وایو چې زموږ د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې چې دا کومه منطقه ده د قبایلي اضلاع د هغې سره یوازې دا نه چې صوبایي حکومت زیاتی کوي بلکې وفاقي حکومت بنیادي زیاتی کوي چې زموږ سره په 2018 کې کوم کمیټمنټ کړي او کومه وعده یې کړې وه چې یاره موږ به په قبایلي اضلاع باندې سالانه 100 ارب روپۍ چې کوم دی دا خرچه کوو او دی به چې کوم دی به تدریج د ترقۍ په دې دا کې شاملو. خو له بده مرغه که موږ ګورو دې وخت کې باجوړ کې صرف 6 کالجونه دي او هر کال چې د میټرک اگزام ورکړلی شي نو ته څه کم 10,000 یا 10,000 د بره پیغلې ولکان چې کوم دی د میټرک اگزام ورکوي او بیا چې کوم دی په کالجونو کې زمونږ د داخلي کیپیسټي چې کوم دی هغه څه کم 3,000 ده، یعنې 3,000 په دې شپږو کالجونو کې په دې شپږو کالجونو کې. نو باجوړ نه خو بیا زموږ سره څلور خلک د رسم جماعت نور فارغېږي نو بیا لږه ډېره ځای چې کوم دی هغه زموږ هایر سیکنډري سکولونه دي څلور چې هغې راکور کړي، باقي زیاتره زموږ پیغلې او ځوانان چې کومه دی د هغو تعلیم په نیمه کې پاتې شي. زموږ سره جوخته د دیر ضلع ده لوور دیر، په هغه کې 44 چې کومه دی هایر سیکنډري سکولونه دي او په باجوړ کې چې کوم دی 4 هایر سیکنډري سکولونه دي. تېره ورځ ما د پارلمان په پلور باندې مې ویل چې د قبایلي اضلاع سره چې کوم دی زیاتی مه کوئ او د قبایلي اضلاع دپاره چې کومه دی فنډ کېدوئ. دا اوس د خوشحال پښتونخوا په نوم باندې چې کوم بجټ وړاندې کړلی شولو نو په هغه کې چې کوم دی د قبایلي اضلاع دپاره روښانه قبایلي اضلاع که څه پروګرام یې ترتیب کړی دی خو بجټ یې پکې چې کومه دی په وړو کې د مالګې برخه ورته ایښودې ده نو په دې خو ترقي نه راځي. تاسې وګورئ وفاق چې کومه دی زمونږ چې کوم ورته حق کېږي نو هغه موږ ته نه راکوي چې کوم AIP سکیمز دي یا چې کوم د ADP ده او وایي چې یاره ملک د معاشي کراسې سره مخ دی نو لحاظه موږ تاسو ته پوره برخه نشو درکولی. خو بله اړخ ته وګورئ همدغه وفاق چې کوم دی 3 ورځې وړاندې د کاریا نه واخله د پنډۍ پورې 170 کیلومتره د نوي موټروی منظوري ورکړله او د هغې دپاره باقاعده ټینډر م وکړلو. ته په پنجاب کې چې کوم دی د فیډرل پیسې د وفاقي حکومت پیسې خو لګې خو هغه د فیډرل پیسې چې کوم دی د وفاقي حکومت پیسې هغه په قبایلي اضلاع چې پې حق دی آیني او قانوني حق پې دی هغه ته یې نه ورکې نو په خاورو به چې کوم دی په قبایلي اضلاع کې په باجوړ کې ترقي راشي.